چې سليمان عليه السلام دا ټول مارغان راوغوخته. غرض داو چې دې مارغانو نه لګي لګي بڼکې والما او ځان لتی او توشک جوړ. ټول مارغان د سليمان عليه السلام په حکم باندې رااله. یو مارغو چې هغه رانه عربي کې هدهد وایي. اگر دا بیان تر اخره پورې واورئ ان شاء الله تاسو به ډېر پیدا وشي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. سليمان عليه السلام فرمایل چې مالی ارل هدهد، هدهد ولی نشتا. مرګرو ته وایي چې واورئ هدهد چې راشي یا خو به معقوله وجه پیش کوي چې زه ولې نه وم او یا به یې لالوم. هدهد چې راغی نو سليمان عليه السلام ته یې پیش کړ. چې پیش یې کړ نو سليمان عليه السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی غوندې دې سړی نه داسې ونیو او داسې دچکې ولا ورک او ورته ووایي چې ته چېرته تللی وې. هدهد ورته ووایي چې او سلیمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیش یې. دا یوازې زه نه یم چې زه ستا په مخ کې پیش یم، بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کېږي. دا خبره سوه چې د سليمان عليه السلام زړه وران کو بالکل او زړه پرېښوه مارغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي. سليمان عليه السلام معذرت وکړه مارغه ته چې ما معاف کا. مارغه ورته وایي چې زه نافرمان دیم، زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تللی وم چې سلیمانه د هغې علم تا ته نشته. ما تاله دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته. سليمان عليه السلام نورم ډېر متاثر شو. ورته وایي چې څه شی دی؟ وی ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه ښار بادشاه چې دی یو ښځه ده، بلقیس نامه یې ده، او د هغه بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 100,000 جنگي فوج دی. د داسې ښار خبر مې درته راوړی دی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کوم تخت بعد دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته. سليمان عليه السلام حیران شو. د دې دومره عظیم ښار خبر یو مرغه راوړي. سليمان عليه السلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړو راشه زما خط ورته یوسه. نو سليمان عليه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه ته، لیکي ورته انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان. الله تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوه، خپل فوقیت به په ما نه ظاهره، راشه او مسلمانه شه. برای راست آرډر ورته کوي د طاقت ازمایي به ما سره نه کوي، راشه او مسلمانه شه.